السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم تاسو روح حسن شاهد. یو ځل بیا د فسټ ټیک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله خو ګمرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته هغه طریقه ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې په خوږ اواز باندې نعتونه یا دغه شان شعرونه سم چې تاسو غواړئ نو په خپل موبایل کې تاسو بالکل ریکارډینګ کولی شئ. نو دغه ټوله طریقه تاسو ته ښایم، خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل فسټ ټیک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ، دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. سمبل دی اپلیکیشن لینک چې کوم دی نو دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو چې کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو د پاسه موږ تاسو لینک درکړی، اپلیکیشن لینک دغه لینک نه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. کله چې دا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ سمپل دا به تاسو اوپن کړئ. دلته سایډ تاسو له یو 3 ډاټس درکړي، سمپل په دې 3 ډاټس باندې به کلیک کړئ، بیا په درمیان والا اپشن باندې کلیک کړئ کوم چې زموږ سره دی سیټینګ. سمپل په سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو لاندې یو بټن درکړي، تاسو ته ښکاري دا به دلته ان کوي، یعنی ایکو افیکټ پر دې ځای نه ان کوي. نو کله چې دا تاسو ان کوي نو بیا تاسو څه کولی شئ، دلته تاسو یو بټن چې کوم ده درکړی دی سمپل په دې باندې به داسې کلیک دباو کلیک په داسې نیسي. زه تاسو ته ښیم ښه. نو اوس زموږ سره سکرین ریکارډر چې کوم دی وداوټ د ریکارډ آډیو پرمیشن اټ از امپاسبل. ښه نو د سکرین ریکارډر چې کوم دی نو زما سره وان د دې وجې نه زه په دې کې ریکارډینګ نشم کولی، خو په دې باندې به تاسو داسې دباو کلیک داسې اخلئ نو بیا چې کوم دی دا به تاسو ریکارډینګ کوي. او کله چې دې باندې تاسو مطلب ریکارډینګ وکړئ نو په دې ځای کې تاسو له وړوکي غونډه کې اپشن درکړي، په هغه وړوکي اپشن باندې به کلیک واخلئ او بیا به تاسو څه وکړئ، بیا به سایډ ته دلته په دې 3 ډاټس باندې کلیک واخلئ. کله چې بیا تاسو دلته کلیک کړئ نو سمپل دلته په ریکارډینګز اپشن باندې به کلیک کړئ نو تاسو چې کوم ریکارډینګ کړی به تاسو دلته راغلی وي. بیا به تاسو وکړئ دلته چې کوم ریکارډینګ تاسو راغلی وي په هغې باندې به کلیک واخلئ او دلته لاندې تاسو له بل یو اپشن درکلی سیو، په دې سیو نشان باندې به کلیک کړئ نو دغه به تاسو سره سیو شي. بیا به تاسو چېرته ګورئ سمپل خپل میموري کارډ ته یا فون ته به لاړ شي، هلته به ډاونلوډ په فولډر کې وګورئ، هلته به یو فولډر وي، دغه فولډر به دا نومي ایکو، تاسو ته ښکاري د هغې به دا نومي. نو دا تاسو بیا دغه ځای نه مطلب هغه خپل وایس چې کوم دی د خپل ملګرو سره شریکولی شئ او ډېر زیات په زبردست طریقه سره تاسو په دې کې مطلب شعرونه یا غزلې ریکارډینګ کولی شئ. نو خو ګمرګرو دا د نوي ویډیو کې ویډیو خوښ ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.